السلام علیکم ملګرو، آخر کار د انتظار وخت د انتظار غړی ختم شو او د ورلد کپ د آی سی سی ټي20 ورلد کپ 2024 د ټول غټه او خطرناک مقابله به سبا د پاکستان او انډیا ترمنځ د پاکستانی وخت مطابق 9:30 بجې شروع کیږي چې آخر کار د پاکستان او د انډیا د کرکټ مینوالو خاص کر د ټولي دنیا د کرکټ مینوالو انتظار ختمېدو والا دی او دا میچ شروع کېدو والا دی. نو د میچ لپاره د پاکستان کمی ولس لوبغاړي ګراوند ته کوزيږي، کمی ولس لوبغاړي به لوبيږي. د پاکستان کرکټ ټیم به کم پلینګ 11 وي او آیا د پاکستان باندې میچ وګټي او کنه. پورا معلومات تر لپاره ویډیو کې در کوم، ویډیو را سره تر اخره پوری وګورئ. نو سبانی میچ لپاره پاکستان په پلینګ 11 کې به شامل وي کپتان بابر اعظم، اماد وسیم، فخر زمان، حارث رؤوف، افتخار احمد، محمد عامر، محمد رضوان، نسیم شاه، شاداب خان، شاهین شاه افریدی او عثمان خان. او هاي افسوس په دې ځل کې مال او افسوس راشي او د افسوس مقام دی کچر تر پاکستان د ورلد کپ سکواډ کې محمد حارث شامل وي. نو پاکستان ټیم به نور هم مضبوط وي. کچر تر اعظم خان په ځای محمد حارث د پاکستان په لوبډله کې شامل وي، نو بیا خو پاکستان د ټیم لپاره د هیڅ حق کمې هم نه. نو کو وګورم د پاکستان د ورلد کپ سکواډ کې زمان خان او محمد حارث کمې محسوسيږي. استاد په خیال د سبانی میچ لپاره کمی ولس لوبغاړي پکار دي، دا غو نمونه راته په کمنټ سیکشن کې ضروری ولیکئ او دا میچ به څوک ګټي، پاکستان یا انډیا، ځکه چې دا ورلد کپ د ټول نه یو خطرناک او غټه مقابله ده. نو دوه لوبډالي به کوشش کوي، پاکستان به کوشش کوي چې دا میچ وګټي او انډیا به هم کوشش کوي چې دا میچ وګټي. وسنګ تاسو پاتره چې بل ورځ د امریکای ټیم یو چې کمزور ټیم پاکستان ته ماته ورکړی دا. څنګه تاسو پاتره چې پاکستان د زیمبابوې نه هم په ورلد کپ کې میچونه بیللي، کمزور ټیمونه په ورلد کپ کې میچونه بیللي او دسه هم شوی دي چې پاکستان کرکټ ټیم د استرالیا نه، د نیوزیلند د تکړه ټیمانو میچونه هم ګټلي دي. نو دا پاکستان ټیم د پدیو باندې هیڅ اعتبار نه لري پکار. نو تاسو په خیال دا میچ به څوک ګټي، پاکستان یا انډیا؟ په کمنټ سیکشن کې را خپل رائے، خپل کمنټس ضروری شیر کړئ.